بسم الله الرحمن الرحیم. نغمه د زندګۍ چې مې بې سوره و بېګا، نغمه د زندګۍ چې مې بې سوره و بېګا، په ما د قیامت شپه د سترګو توره و بېګا، او دردونه به آهونه شو په شونډو به لمبې شو، دردونه به آهونه شو په شونډو به لمبې شوې، راغلي دوزخي هوا د ګوره و بېګا، او د عشق د جرندې لاندې حسرتونه چې دل کېږي، د عشق د جرندې لاندې حسرتونه چې دل کېږي، همدغسې په ما باندې نسکوره و بېګا. مننه جي، مننه. د عشق د جرندې لاندې حسرتونه چې دل کېږي، همدغسې په ما باندې نسکوره و بېګا، او نغمه به و د مینې خو بېلتون به ترېنه جوړ شو، نغمه به و د مینې خو بېلتون به ترېنه جوړ شو، زما خوږو یارانو کیسه نوره و بېګا. مننه جي، مننه. نغمه به و د مینې خو بېلتون به ترېنه جوړ شو، زما خوږو یارانو کیسه نوره و بېګا. علي اوږده د کاله وه خو زه نه یم ویلو، علي اوږده د کاله وه خو زه نه یم ویلو، وتلي لکه اور په ما د زوره و بېګا. زما ښاغلو راغلو ګرانو محترمو قدرمندو شملورو ننګیالو پښتنو شاعرانو ادیبانو دانشورانو لیکوالانو په قام او په ژبه پښتو مینو، زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو د مزدورۍ په دې ملک کې چې ډېر کم وخت سړي ته میلاویږي، هغه تاسو د خپلې مورنۍ ژبې پښتو د خدمت لپاره وباسئ، د خپل وخت نور قیمتي کوي. نو زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم، ځکه چې په دې لنډ تنګ وخت کې بیا داسې یو هنګامي غونډه په ډېر لږ وخت کې تاسو په دې کې شرکت وکړو، تاسو دلته راغلی، خپل خواږه او درانه کلامونه مو په موږ باندې پیرزو وکړو. نو زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم په دې هیله چې انشاءالله تعالی د پښتو د خدمت لپاره، د پښتو ادب د پرمختګ لپاره به دا هلې ځلې انشاءالله تعالی نیغ په نیغه روانوي. د پښتو د پرمختګ لپاره به خدمتونه نور موږ زیات کوو، موږ به کوششونه کوو چې انشاءالله تعالی موږ نور وختونه ورکړو، خپل پیسې ولګوو، ځکه پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده. د دې خدمت په ټوله دنیا کې څومره قومونه چې دي هغه د خپلې مورنۍ ژبې په خدمتونو باندې لګیا دي. الحمدلله پښتانه د هر چا نه ډېر ښه پېژني، د خپلې مور خدمت په خپل ځان فرض، د هغې حق بې لالچه بې غرضه په ځان فرض ګڼي. نو انشاءالله تعالی زه ټولو ملګرو ته څومره پښتانه چې زما اواز په نړۍ په ګوټ کې چې اوري، زه ټولو پښتنو درخواست کوم چې محترمو زموږ دپاره د پښتو ژبې دپاره به نور قامونه نه راوځي، که راوځي هم دغه پښتانه به راوځي. پښتو ژبه چې دا په دنیا کې ژبې چې دي دا په توره باندې په ټوپک باندې نه دي حاوي شوي، دا په جلسونو باندې نه دي حاوي شوي. که موږ سوچ موږ نظر وګرځو چې موږ پښتو په ځان کې راولو، موږ پښتو په خپل کور کې راولو، دا پښتو ژبه به دفترونو ته، دا پښتو ژبه به سرکار ته هله ځي چې زه په پښتو پوهېږم، زما بچي په پښتو پوهېږي، زما ګاونډیان په پښتو باندې پوهېږي. د دې لپاره به موږ هلې ځلې کوو. که نور زموږ چاره اوس هېڅ نه کېږي، نو ټولو پښتنو ته خواست کوم چې په خپلو بچیانو باندې پښتو ژبه زده کوي. دا ستاسو د پښتو ژبې لپاره لوی خدمت دی چې را روان نسلونه د پښتنو لکه د نورو قومونو په شان د پښتو ژبه ورکه نه شي. ځکه د باچا خان بابا قول دی چې کوم قامونه ژبه خپله هېره کړي هغه قام ورکېږي. نو زه ټولو ملګرو ته، ټولو پښتنو ته، څوک چې د سوشل میډیا په لار زما د غږ اوري، زما د اواز اوري، نو زه ټولو ته خواست کوم چې شاعران لیکوالان چې څومره دي د پښتو په ګوندونو کې شریک شئ، او ټولو پښتنو ته دا خواست دی چې خپل بچیان چې د هغې د پښتو ژبې لیک لوست خامخا وښایي. ډېره مننه.